څنګه خپل ارمانونه په حقیقت بدل کړو؟ سلامونه درنو لیدونکو، الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. هر انسان په خپل ژوند کې ارمانونه لري چې د هغوی لپاره همدا ارمانونه هم رڼا ده، هم حرکت دی او هم قوت دی. خو له بده مرغه ډېری داسې خلک هم شته په ټولنه کې چې هغوی په زړه کې ارمانونه لري خو په زړه کې پټ ساتلي وي او حرکت نه کوي، زحمت نه باسي، مبارزه نه کوي تر څو خپل هر ارمانونه په حقیقت بدل کړي. نو نن ورځ به د همدې موضوع په اړه له تاسو سره خبرې کوم. تاسې هم راسره تر پایه ملتیا وکړئ. لومړی راځم دې ته چې ارمانونه څه دي. ډېری خلک داسې فکر کوي چې ارمانونه یو سوچ ته ویل کیږي. ارمان یو سوچ ته ویل کیږي، خو دا غلط ده. ارمان یو احساس ته ویل کیږي، یو هدف ته ویل کیږي، یو تګلارې ته ویل کیږي. ارمان د هغه زړه آواز دی چې موږ ته غږ راکوي او وایي چې زحمت وباسئ تر څو خپل اهدافو ته ځان ورسوئ. ارمان درلودل هغه وخت ارزښت لري چې یو انسان عمل پرې وکړي، او که عمل پرې ونه شي د یو شخص ارمان به د یو خوب په شانتې پاتې شي. مثلا یو شخص غواړي تجار شي، که زحمت ونه باسي د ده همدا ارمان به په زړه کې پاتې شي د یو خوب په شانتې. او که غواړي چې واقعیت ته یې تبدیل کړي یا بدل کړي نو باید زحمت وباسي، مبارزه وکړي تر څو ارمانونه یې په حقیقت بدل شي. خو دلته یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې ولې ارمانونه په ژوند کې دومره مهم دي. ارمانونه په ژوند کې ځکه مهم دي چې دا د هغه سحر لمر دی چې یو انسان ته امید ورکوي چې ته نن ورځ سختي وګاله، سبا ورځ به له اسانتیاو سره مخامخ شي. چې یو شخص ته هیله ورکوي چې که زه زحمت وباسم خپل اهدافو ته رسېدلی شم یا ارمانونه مې پوره کولی شم. یو شخص ته هدف ورکوي چې زه د دې هدف لپاره کار کوم، د دې هدف لپاره زه زحمت باسم. او یو شخص ته انرژي ورکوي چې هر کله له خنډ سره مخامخ شي، له یوې ستونزې سره مخامخ شي، دی ورسره مقابله وکړلی شي یا مبارزه وکړلی شي. خو ارمان نه درلودل په ژوند کې داسې ده لکه یوه هغه کښتۍ په سمندر کې چې حرکت به کوي خو د ده هدف به هم نامعلوم وي چې کوم ځای ته لاړ شي، څنګه لاړ شي. د ده تګلاره به هم نامعلومه وي چې په کومه تګلاره دی مخ پر وړاندې لاړ شي او همداسې خپل ارمانونو ته ځان ورسوي او دی به انرژي هم نه لري چې په کومه انرژي باندې دی حرکت وکړي. خو ارمان چې ولري یو شخص په خپل ژوند کې په سمندر کې به د همدغه شخص داسې یوه کښتۍ وي چې دی به په انرژي سره حرکت کوي. د ده هدف به هم معلوم وي چې زه د هدف ته ځان رسوم ځکه دومره سختي ګالم. د ده تګلاره به هم معلومه وي چې زه په دې تګلاره مخته لاړ شم خپل ارمانونو ته ځان رسولی شم. نو که غواړئ چې ارمانونه په حقیقت بدل شي، سختي وګالئ، زحمت وباسئ او د همدې له خاطره هم ارمانونه په ژوند کې ډېر زیات مهم دي. اوس راځم هغه خنډونه چې موږ او تاسې نه پرېږدي خپل ارمانونو ته ځان ورسوو. لومړی خنډ دا دی چې ویره درلودل. یو انسان چې په زړه کې ویره ولري د یو کار ترسره کولو نه نو هغه نشي کولی چې خپل ارمان ته ځان ورسوي. مثلا یو شخص غواړي چې وینا وکړي نو د وینا کولو نه یریږي یا په خپل کاروبار کې د ناکامېدلو نه یریږي یا همداسې خپل هیلو ته د رسولو لپاره تګلارې چې پیدا کړي دي په هغو هم یریږي چې ناکام پکې پاتې نشي. نو د دې دا ډار چې په زړه کې پیدا شوی دی د شخص همدا نه پرېږدي چې همدا شخص خپلو هیلو ته ورسیږي. نو دا ډېر یو لوی خنډ دی چې موږ او تاسې به حتما ورسره مخامخ کیږو. دویم خنډ دا دی چې سستي کول. یعنې که غواړئ چې خپل ارمانونو ته ځان ورسوئ نو سستي مه کوئ. کوشش وکړئ، با انرژي واوسئ، زحمت وباسئ. چې هغه اشخاص غواړي ارمان یې پوره شي هغوی باید سختي وګالي، ځکه چې که په راحت کې غواړي دوی ارمان پوره شي دا کار ناشونی دی. زحمت وباسئ تر څو ارمان مو پوره شي او د دې سستي نه ځان لرې وساتئ. دریم خنډ دا دی چې منفي فکره اشخاص په شاوخوا کې ساتل.
یعنې یو شخص چې کله یو کار ترسره کړي نو دا منفي فکر اشخاص د ده پسې بیا منفي خبرې کوي. مثلا ورته وایي چې دا کار دې په درد نه خوري، هسې دې وخت پرې ضایع کړ، پرېږده دا کار، بل کار ترسره کړه، بله تګلاره پیدا کړه، هسې دې وخت پرې ضایع کړ. دا اشخاص تاسې نه پرېږدي چې ستاسو ارمان پوره شي. کوشش وکړئ چې د دې اشخاصو څخه هم ځان لرې ساتئ. او څلورم خنډ دا دی چې وسایل نه درلودل. مثلا یو شخص غواړي چې روباټ جوړ کړي، خو د ده سره وسایل نشته چې په کومو وسایلو دی روباټ جوړ کړي. نو دا ډیر یو لوی خنډ هم دی چې د ده همدا ارمان په زړه کې پاتې کیږي او نشي کولی چې خپل ارمان پوره کړي. کوشش کوئ چې هر کله مو یو ارمان په زړه کې درلوده وسایل هم پیدا کړئ او د وسایلو نه باندې کار وکړئ، ګټه ترې واخلئ تر څو هیلې مو پوره شي. اوس راځم هغه تګلارې له تاسو سره شریکوم چې په واسطه یې موږ کولی شو خپل ارمانونه په حقیقت بدل کړو. لومړی تګلاره دا ده چې یو مشخصه هیله ځان ته وټاکئ. ډېری اشخاص ډېرې زیاتې هیلې لري، مثلا غواړي هم ډاکټر شي، هم انجینر شي، هم تجار شي، هم ارواپوه شي، هم همداسې نورې کومې وظیفې دندې چې دي دا ټولو برخو کې دی بلدیت ولري او همداسې بلد پکې واوسي چې د دې له طریقه هم دی په ټولو کارونو کې ناکام پاتې وي. کوشش کوئ چې یوه هیله ځان ته انتخاب کړئ، په هغه کار وکړئ، مخ پر وړاندې لاړ شئ تر څو ارمانونه په حقیقت بدل شي. دویمه تګلاره دا ده چې هره ورځ کوچني ګامونه اخلئ. داسې مه کوئ چې تاسې یو دم سره په یو وخت سره یو ډیر لوی کار ترسره کړئ چې په هغه کار کې بیا ډېرې کمبودیانې هم واوسي، نیمګړتیاوې واوسي. د وړو ګامونو نه شروع وکړئ، همداسې ګام په ګام مخته ځئ او تاسې به په ښه ډول سره پرمختګ هم کوئ او هغه پورته ارمانونه چې په زړه کې لرئ هغه به هم ستاسو ټول پوره شي. دریمه تګلاره دا ده چې مثبتو اشخاصو سره ناسته پاسته کوئ. هغه اشخاص چې پر ځای د دې چې تاسو باندې ملنډې ووهي، تاسو پسې وخاندي، ستاسو هغو تګلارو باندې وخاندي چې تاسې خپل ارمانونو ته ځان پرې رسوئ، د دې اشخاصو نه ځان لرې وساتئ. د دې پر ځای هغه اشخاص ځان سره ملګري کړئ چې تاسې تشویق کوي د دې کار سره، تاسو ته لاس درکوي، مرسته تاسو سره کوي او تاسې هڅوي چې تاسې مخ پر وړاندې لاړ شئ او خپل ارمانونه هم پوره شي. او څلورمه تګلاره دا ده چې تل صبر ولرئ. هغه څه متل دی وایي چې د صبر میوه ډیره خوږه وي. نو صبر ولرئ تر څو د دې خوږې میوې خوند وګورئ او تل دعا هم کوئ ځان ته تر څو نتیجه یې ووینئ چې څومره مثبته به تاسو ته تمام شي. نو درنو لیدونکو، نن ورځ مې هم د همدې موضوع په اړه له تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړلې. تر بلې ویډیو تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. ښې چارې، د الله پامان.